السلام علیکم ګران مینوال زه فیضان ګلستانی یو ځل بیا حاضر یم دوستانو تاسو په دې سایټ باندې دا کلیپونه دي دا وګورئ हमें बादशाह बनने का कोई शौक नहीं अपने शौक पहले से ही बादशाह जैसे نو دوستانو تاسو چې دنو دا کلیپونه هم سیټ د فاطمه ګل هغه د مراد هغه او چې دنو فاطمه ګل او مراد سره چې دنو دا دوه جنګي نور دی بل چې دنو تاسو دا کلیپ هم غتلی جهانگیر خان ولاړ دی ور سره چې دنو فاطمه ګل شاته ډانس هم کوي دا کلیپونه چې دنو درې وړه کلیپونه هم تاسو واچ کړی دي نو دوستانو تاسو ته ما مختم دا خبره کړې و چې فاطمه ګل چې دنو په خبر کې شو د ګلونه د سپرلی نو الته کې بزی الته کې ډانس کې نو تاسو د فاطمه ګل هغه ډانس هم صحیح ای کړو خیر دون هغه ډانس یو نو ورکوټ شنه کلیپ او په دې کې چې دنو جهانگیر خان او جهانگیر خان سره چې دنو د سټیج باندې ډانس کوي او دا د چا د کس تر غلي دا تاسو ته چې پته وینو ډیره خبره ده چې کوم دوستانو ته نه پته نو هغه ته وایم نو دوستانو دا چې دنو فاطمه ګل سپیشل صرف اور صرف چې دنو د فاطمه ګل مقصد صرف او صرف دا او چې د نیلم ګل د کس تر غلي دا نیلم ګل چې دینو دلته کې راځي نو ډانس وکړي نو خلک به چې دینو ولا بدات ورکړي نو هغه چې کوم سیری دي ګینټي دي هغه د فاطمه ګل په غاړه کې واچوي ډېر غټ کارنامه یې کړې ده توره والې ده ډانس یې کړی دی په سټیج باندې د ټولو خلکو مخامخ یې کړی دی ولې چې ډېر غټ ته ثواب کار یې کړی دی نو دا خلک چې دینو خپل ځان خوشحالولو لپاره او بل ډېر زیات فخر محسوس کوي چې ما ته چې دینو د ډانس هغه آفر ملو شو یا ما ته چې دینو فلانکی کس ویناو کړی ته به راځې زموږ په دې شو کې به ډانس کوې نو دا چې دینو ډانس له دونه اهمیت ورکوي د دې په نزدیک چې دینو دا چې کوم ورته کال وشي نو ډېر زیات خوشحالېږي نو خیر هغه د هغې خپل ذاتي کول فیل دی ډانس کوي که هر څه کوي نو خبره کول مقصد صرف او صرف دا دوستانو تاسو د دې خبرې واورېدل د دې هغه ډانس هم صحیح کړو او ډېر زیات خوشحالېږي نو بس الله پاک ورته د نیکۍ هدایت وکړي چې څنګه ګل چاهت ته دا ګل چاهت اوس نوی نوم چې دی نو ماویه ده نو الله پاک ورله چې دی نو هدایت ورکړو ده نو هغه د دین په لاره باندې راووتو نو الله پاک د دې هم هدایت ورکړي نو دا ورته دعا کوو بس دوستانو زما دا میسج دا پیغام مو باندې خپل دوستانو سره شیر کوم که ویډیو کې مانه څه غلطي شي نو زه بخښنه غواړم انشاءالله ډېر ژر تاسو سره به یو نوی ویډیو کې به ملاقات کیږي تر هغې پورې اجازه غواړم د لوی له پامه والسلام